ډاډ مې تاسو ته وښودی چې ورځې غواړم اوبه شکي او کچرې مې شکي او خره مې شکي او بس موږ هم ته نه شکو د ولس خلک هم د ولس خلک هم ته نه شکي بس همدغه دي دغه پسې دغلته راځو دغه ځانه ماشومان او ښځې بوشکې ډکۍ او بس وړي یې پوه شوې نو زموږ د دغه کومه چینې نه چې موږ دغه پایپ راچو دا کابو 3000 متره پایپ خوري له زیات خوري کم نه خوري او دغه کې موږ سره مرسته وکړي او دغه مطلب کومک چې موږ سره وکړي چې موږ دغه اوبه موږ ته خدای راولي پوه شوې زموږ زنانه او ماشومان ټول د مطلب دغه ډنډ اوبو چې ځي او راځي او کله یو ځای تفصیلي بوشکه راډکه کړي او کله بل ځای تفصیلي بوشکه راډکه کړي نو دغه اوبه که موږ ته راشي نو موږ ته به ډېره غټه پیدا یا موږ سره کومک وکړي او همدردي راسره وکړي ډاډ مې تاسو ته وښودی چې ورځې غواړم اوبه شکي او کچرې مې شکي او خره مې شکي او بس موږ هم ته نه شکو د ولس خلک هم د ولس خلک هم ته نه شکي بس همدغه دي دغه پسې دغلته راځو دغه ځانه ماشومان او ښځې بوشکې ډکۍ او بس وړي یې پوه شوې منګه د اوبو د هغه نه ډېر زیات واټوي دغه خلک اوس راغلي وو دغه د ډنډ اوبو نه مو چای او خواړه او واټې دغه ډنډ اوبو نه وکړو او زموږ سره مطلب چې مرسته وشي دغه ډاګو کړی زیارت وکړی دغه د اوبو نه موږ بیخي دغه ډنډ اوبه څښو او څو چې ناولي دي خره او کچرې هغه امتیاز کې راکوي او دغه نه استفاده کوو موږ نه هېڅ دغه نشته دی او ستاسې نه موږ دغه هیله کوو دغه پاس د بالا پایپونه د خلکو راواچول او ډېر تنه خلک خوشحاله دي او مطلب همدردي وکړه موږ سره کومک او هغه وکړي زموږ دغه کومه چینې نه چې موږ دغه پایپ راچو دا کابو 3000 متره پایپ خوري له زیات خوري کم نه خوري او دغه کې موږ سره مرسته وکړي او دغه مطلب کومک چې موږ سره وکړي چې موږ دغه اوبه موږ ته خدای راولي پوه شوې زموږ زنانه او ماشومان ټول د مطلب دغه ډنډ اوبو چې ځي او راځي او کله یو ځای تفصیلي بوشکه راډکه کړي او کله بل ځای تفصیلي بوشکه راډکه کړي نو دغه اوبه که موږ ته راشي نو موږ ته به ډېره غټه پیدا یا موږ سره کومک وکړي او همدردي راسره وکړي دوستانو وختي حاجي صاحب سره چای وشکه هغه سمناری چې ورته هغه هم د ده سره په حجره کې وکړو خو کله چې را روانېدو حاجي صاحب یو خبره وکړه چې باور وکړئ په تاسو باندې چای او سمناري کې چې کوم د مجبوریت نه دغه ډنډ اوبه موږ استعمالو او تاسو هم دغه چای او په سمناري کې دغه اوبو نه خوراک وکړه حاجي صاحب دا ډنډ دی موږ ته وښوده دا ډنډ مې تاسو ته وښودی چې ورځې غواړم اوبه شکي او کچرې مې شکي او خره مې شکي او بس موږ هم ته نه شکو د ولس خلک هم د ولس خلک هم ته نه شکي بس همدغه دي دغه پسې دغلته راځو دغه ځانه ماشومان او ښځې بوشکې ډکۍ او بس وړي یې پوه شوې یعنې د ولسونو خلک ډېر په تنګسه کې دي د پاکو اوبو نه بې برخې دي دا ډېره مجبوري ده چې یعنې د دې ډنډ نه اوبه څښئ ډنډ اوبه موږ څښو چې چارپي مې شکي او موږ هم څښو دا ډېر د مجبورۍ په هغه باندې موږ څښو د حاجي صاحب خبرې مو واورېدې حقیقت سره باور په خدای وکړي چې موږ خپله د دغې اوبو نه استفاده وکړه ولې د ولس کې نورې اوبه نشته دی خلک مجبوره دي مشکلات سره مخ دي د پاکو اوبو نه بې برخې دي راغلی نن در سره ډاګو کلي او د زیارتو کلي د دې دواړو ولسونو غټه ستونزه د تاسو سره شریکوم چې هغه د پاکو اوبو ده هغه ډنډ نه مې لیدنه وکړه چې کوم اوبو نه د کومو ذخیرې نه چې دغه د دواړو ولسونو خلک استفاده کوي دوستانو په حقیقت سره غټه مجبوري ده او بل غټه بهترینه صدقه جاریه هم ده چې دغه خلک د پاکو اوبو نه برخمن سي د موږ سره اوسې ورځم هغه ځای ته چې کوم ځای کې د اوبو د پاکو اوبو چینې دي د هغه ځای نه لیدنه کوم د موږ سره اوسئ
الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران دوستانو، الله دې وکړه چې روغ جوړ به یاستئ. دوستانو واده مې سره کړې وه چې زم به د اوبو سرچینې یعنې د اوبو اچینه چې کوم ځای کې ده همغه ځای ته راغلم. د موبایل په ښیښو لیدلی شئ، ځان سره مې لس لیټره د اوبو بوشکم ډکه راوړه. دغه د اوبو اندازه او طول هم ځان ته معلومه او هغه هم انشاءالله طول کړي، اندازه هم کړي. اوبو په 40 ساعته کې تقریبا 45,000 لیټره اوبه ورکوي. او دوستانو په 20 ثانیو کې 10 لیټره اوبه ورکړي. بوشکه لیدلی شئ د موبایل په ښیښو باندې. نو دا تقریبا داسې ووایه چې 80 کورو دپاره کافي دي. 80 کورو دپاره 400 لیټره اوبه هر یو کور ته رسېږي. نو دوستانو راځئ، ماشاءالله ډېرې ښایسته اوبه هم دي، ډېرې یخې هم دي او بلې پاکې اوبه دي. او بل د دې دوو کریګانو غټه ستونزه وه چې هغه حاجي صاحب موږ ته وویل هغه د ډنډ اوبه څښي چې په هغې کې کچرې، سپي، ځناور د هغې نه اوبه څښي او بیا انسانان هم تر څښي. د دې نه دو ماشومان هر وخت کې باور په خدای وکړه، وایي اسهال وي، مریضان وي. راځئ، بهترینه صدقه جاریه ده. تاسو پکې لږ لږ کومک وکړئ. زه تاسو ته دا اطمینان در کوم چې ستاسو په لږ لږ کومک سره انشاءالله په 10 ورځو کې دننه دا خلک به د اوبو نه برخمن کېږي. او زموږ د ټیم ملګري مونږ تقریبا 15 کسان یو. دا به یو میاشت وي که 2 میاشت وي که 10 ورځې وي، دا به مونږ بې معاشه او بې تنخواه د الله د رضا لپاره په دغې ولس سره یو ځای کار کوو. نو ستاسو مالی لګښت لپاره ضرورت دی چې تاسو موږ سره پکې لږ لږ کومک وکړئ. انشاءالله دغه خلک به د پاک اوبو نه برخمن شي او بهترینه صدقه جاریه ده. موږ او تاسو به نه یو. بل د دې ولس خلکو د حاجي صاحب په شمول باندې حاجي صاحب د دې ولس مشر دی، الحمدلله الله دې ژوندی او ګړندی لري. دوستانو دا ځای مې تر کړی حاجي صاحب موږ سره ناست دی 3000 متره دغه د پیپ اندازه ده د ولسه پورې. راځئ صاحب د نن نه شروع ورباندې کوو چې دغې باندې دومره مصارف نه راځي او تاسو موږ سره کومک وکړئ. صرف د نن نه ویډیو مو کړه، ویډیو د تاسو سره شریکوو چې دغه خلک د پاک اوبو نه برخمن شي او بهترینه صدقه جاریه ده. موږ او تاسو به او انشاءالله دا هغه صدقه ده چې د دې ثوابونه به الله موږ او تاسو پسې رارسوي. راځئ تاسو پکې کومک وکړئ چې تر څو دغه خلک د دې مشکل سره لاس او ګریوان دي دا مشکل حل شي. دا به ستاسو په نغدي او مالي کومک سره کېږي. راځئ مرسته پکې وکړئ دوستانو. نور مو وخت نه نیسم، چېرته چې وایي ښه ده ودان سئ په دې هسکی مینې مشکلاتو د حل لپاره زموږ فیسبوک پاڼه در سره خوښه کړئ او یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ.